وای واه واه ته اوس پورې پاتې دي دا څو بجې دي 12 بجې دي یا د ساده ګل مورې دا زه څه وینم دا څه ټیم دا څو بجې دي دا څو بجې دي څو بجې دي 12 بجې دي شرمېږم نو شرم درته پکار ده چې پلار یې په شین ملازم دي منډۍ ته کار کوي او ته اوس پورې تاسو نه چی تیار کوئ ډوډۍ ټایم ته دلته تاسو مړه ناسته یو دا بل داسې اوږد درته پروت ده تو چې دا کوی کپ هم دې چپه کړئ وایسېږه وایسه داسې پلار نن درنه خوب وکړه ما ته وګوره ما ته ته په سر خېجولې دې مور خېجولې دې مور که تا ته پټکې کړی وې او وختي تاسو مانځه ته نه جګېږئ ولې مې تاسو کړی دی که نه مونځ خو مې یو دفعه کړی دی او نو ګوره پلاره نو څه وکړو پاس غرونه له راکېباسو که نو څه وکړو دی پاکه نه پرېږدي کراچۍ مې د مال نه ډکه کړې ده کراچۍ اوسه بازار ته اوسه تا کوم داسې ملک شرشم که جګه څه چیغه نه تیار که سپېره چغې مه وهه سړی دې پرېښې دي سپکه ده چغې ډېرې مه وهه په هلک باندې هلک بېچاره دې سم ووهه سپېره چې کله مې تا سره واده کړې ده ولاکه مې ښه ورځ لیدلي نه دې بخارۍ درک لګېږي نه دې ډوډۍ درک لګېږي هېڅ شی نشته ده خو غوسې ته په هلک کې تورې مشوکې ته چا کولې ښکلې ځواني مې تا داسې خاورې ایلې که تاسو لپاره ما ځان تر بدره خاورې په سر که زوی دومره ته نازولی که په خپله هم نازولی شو ته وګوره په 15 شیزونو کې ځان ته وکړی یم داسې ناست یم پټه کې غوسې یې برابرې کې شرمېږم نه ښځه مې اخر ښځه مې ای پلاره لږ کراره ګړګه شرم درد دی ته خو غلی کښېنه که نه ته خو غلی کښېنه غلی که که نه والله پوخ پېښېږم ګوره او په تا باندې زه خو مې غواړي چې تا باندې ور راباندې کړم بس به ډېر مه غږېږه په ما دې 15 کاله ظلمونه کړي دي اوس یې دا ظلمونه نه چلېږي زوی مې زلمی شوی دی صادق خان او که ورته مې وویلې که نه وړو غوندې به دې څنډي واه دا ماتې مې تر پاتې چې دا نورې دکې ماتې راشي که ګرمېږي قیم جانه واه زوی زلمی شو که نه اوس په ما باندې پټکي زوی راولې کوئ زه راځه خدای مهربانه ده ما ته به دې خدای احتیاجه نه کړي پوه شوې ای پلاره او مورې شین سار دی او چغې م راخیشتې دي دا ګاونډیان به څه یي لږ وار ورکړئ خولې له بده صوبۍ شي غرزه لیونی هم کړمه زه اخر مه مجبوروئ چې ایران ته مې وتښتمه بل رقم طریقه خو ماله نه راځي دلته و زما بدبخته نو تا راته وایي دا مور داسې لکه ده په شان دی کلي کې په شرمونو شرمېدلی یم ټول خلک راپسې خاندي وایي تا توره کشکړه کړې ده توره کشکړه نورې مې ته وایي دا مور سترګې ړندې ولې چې تا ته هېڅ ښایسته جینۍ کړې وه دا وایي دا ښځه ده تا ته کړې ده زه اوس په لاره د شرمه تلی نه شم او شرمېږم زه چې دې خپلې ځواني ته ګورم او دې تورې کشکړې ته ګورم بس نیم په ځمکه ننوځم و پلاره ته کوم داسې تورې بانګړې چې زما د مور ته خبرې کړې دا خو په والو تا دغه شان دې کړه اوس پرېږدي دا خبرې پرېږدي اوس دا چای میچ چې دی چې وږی یم تږی یم زه م روان یم بیا منډۍ ته روان یم که نه خاورې خو خاورې خو ته به خاورې جوړ شي هېڅ شی کور کې نشته تا چې شی راوړی دي کور ته اوسه پورې ولې بیا سړی نه دي راوړي راوړي سم شه هو پلاره موړه غلی شه غلی شه داسې دا کور دې خدای په تاسو مبارک یې زه لاړم په ما دې نالت شي ما داسې ښځه کړې ده په ما دې نالت شي چې پلار به لره که نه تا باندې زه دلته خاتمه خو غټ نوم دی در پورې چې پلار مه یې خو زه ګورو به زه ځو مورې تا زما ما کره بیا مه راځه ده سره نور موږ هم ساعت نه تېرو زه ځو ورشه زویه کراچۍ زما لپاره زه نشم جګېدلی راځه ته یم په والو داسې پاڅېدلی شي راځه مورې راځه چې ماما کره لاړ شو ښه